طب ما حامي كم شاوري خفيه لکه رو جماعت کې به چاولې نه خورم هذا مونږ درې کور د شو جګړه تنګ یو ښه دلته غره خله واځي ته نه دوا وکړي ای غنیا به راځه کنه ته پکې لا پاتې یا الله برګر وځه چې راتون کې روزه کې دامه وای لاس ته ماچه پړیا بس دوا او کایو خدایا پاکانو یا مخمس نکې خو څوک نه دی پاتې لاس پورته کوي هغه جنې تش وستا خزانکا وشرط چې ولګي بیمار ده هغه خېټه ټیک نشو او خې ته بیرون کوم چې سوال راولې کی تسړې نه تسړې وی چې موږ په ډاکټر له وایي چې علاج واو ته خو سړی کنه دلا چې په خود گزار نه کې هرم سړی جوړ کا وکړي یا الله بل کاله خدای چې دا خزما په نظر نه لګي تا دې خدای وایي دا برکت ټیم دی جعفر خان دې د برکت ټیم دی خو دې برکت او دې انوار تم څوک نه پریږدي په دې ټیم کې چې کوم سونه ثوابونه راوريږي یا الله رحمتونه چې ته دغه جما دې په ټیم کې څوک چې وخی چې کړه به کته په خله کې د ټرک نه غټه دانه راوخی استاقي کرا وخی یا دا چا بچی نه ویني کماله بچی ورکی نیت خراب دی نو چې دا نیت ته خراب دی کنه جاپوري راسه کا دی زو خزم مې نه بیل پاسو زه بیل جانی یا کېدا عامل منم نه عامل منی تم پیزه ته زبیتی نه کبس مونږ بیل لا کینه سړیا دا یاره دا دې ای زرا زرا قجوره بلاس کې والو پلاره به جماعت چپ عثمان تبار کی عثمان یو خبره کوي ایشه بس بیا څوک دا ورکی زمونږ الحمدلله د دې کار لومبنۍ روژه ده چې په خیر خوشحالو باندې په موږ باندې تېره شي دواګانې وکړې د ثوابونو ټیم دی یو پاویا ده تاسو چې کوم دي خلوله یو پاویا نسوارې بېل کړل خدای شته تل بچی قتل می دې ورخه تر د مانځنه پاتې بیني نو په دې روزه ماته نه کې وسو صبر وکړه خبر داسې ده عثمان صاحب تاسو څنګه یې خیر کلي ته خیر و امن ښه پلار مې بل هم خبره کوله وي عثمان صاحب ان شاء الله دې واده نه د زمونږ واده خوش وشته د اختر نه بعد ستاسو لیان برابرېږي ها وو ښه څوک دي سکه بار میں شغه زبار میں زميزه درا لکړي واده د لکوم سرکوزیا بس تیر دی نه د دې په نصیب شته او نه د په نصیب شته جره چې سپینو لګیدل او د خوري په وختو کې سپین لګیدل سبا په نصیب شته ما به خاله ما جنې ګوره ان شاء الله نصیب دې شته راځه پښتو مړو راخې د پاسه کینا دا ستا نصیب دی ستا د خزه د نه خاني اټیپ دی په ایمانداري دا 24 घंटे لګیدلې دا څنګه چې 100 منټه پاتې دي دواو کې یا پروردگار خدای ما کونډه کې یا الله خدای چې تاسو باندې تم بدلږي خدای ما یې ګورم ستاسو لاس باندې کومې مخکې دا روژه ماته ستاسو مړه چا چې خو د قرآن باندې کوم ته خاموش کړه یا نازک کړه خو نه چولې شو کړه سره د ورور بارو باسم کوي دا بنمونه بین چې دا الله دې تبا کدا د دوی چې دې تاوي کو بانګونه وای شوش دا رنګ د روزه خورو دا ټیک نه نه ماتېږي خبا کېږم نه دوباره نه مرا کوره خو ما خو تاسو کړې ما نه دا د جمعات ورکې ودرېږه چې اذان شروع شي رامنډه کا یوه خبره هم پکې سړیتوب ونه کړه نم دوا وکړه په یو بل پسې مغفل خاصه دوا وکړه لکه دا څنګه روژه لکه تاسو څنګه راته ګډوډه کړه دا ښځه به څوک چپ کړي یو منټ پټپ کدی بچم ته دا سړی به څنګه چپ کېدل ته نه چې سړی به بیل کېدل دا ماته چا کېنولې دلته جماعتو مشرقه ماتم کې خدای نصیب مشه چې سپینته وټه کوي په دې ناره دې ته به مشه دا اواز نه کوي الله نن نه پکېږي کېنه لوري د چیتان ما اشه منافقو تاسو جماعت دې کېږي سپوږ دروا بډایګانو نه الله خپل دا روژه تیریږي زه به لیونی شم دا معلومه ښځه ده لور دې برانله او دې خپې ویستې دا موږ څه په روژه ماتې چېرته کېږي راځه که ورشه ولې ورشه کېنه په قلار خپل کار عامل منه خیر دی ولې دې شي نه ولې مور او لور یو شان دي کنه مور له لور له بوله تیار کړو خزه به درې سیمه کنه میلو
لوري ولا کارونه نه لري زمانه باندې تمام تو کې کوم دا څنګه مې خبره کې لکه څنګه نه وراده دې ته ما ولې ویل شې دي دا چې موږ کوی کار شي ما تاسو په کور کې کار کینه ته موږ خو ته ما ته پیژا ته ماتو مینا روجا وای دا چا وای دا پخپله دا ما ځان سره پخپله کړي چې په دې داړه مې اعتبار کړی دی ای زما قسمته ما وایي زه دا دو بچي مې دي دا به زما په لاري لور زما د لار شو زه یې خو لاړه خو مسافر شو جعفریه ډېره دې بېوسه کړم که نه ډېره دې ودردولم که نه خدایه انشاءالله تعالی زما دا آواز به بره رسیو تا به خدای وخی جعفریه تا به خدای وخی خدایا نازکی تو ګوره راځیو زما سړي ته تې تا کوي نازکی تا هم د خدای د ځمکې نه ورښکته کي د ځمکې نه ورښکته شي 3 سالو پرې غو کویدن شوي پته نه چې څه بجه راوځي چې پاتې شي ما ته د چال چلن ټیک نه ښکاري او غرور هم دې ډله دي زر زر دلته را په مخه کې او مخ ته ښکاره کړي او کله یو ته داسې سترګې وې او کله بل ته داسې سترګې وې الله یې دا قاغې سترګې خاورې که نازکې قاغې سترګې دې خاورې شه او زما خدایه که نه ډېره بدنصیب یم او ډېره یوازې شوم که نه او یا الله زه خو دا اریان یم چې د دې منافقې ښځې به دا ساس څنګه وځي چې دې خوښه به مې دا ساس څنګه وځي د دې به خو ټیک 7 ورځې ځان کدني زه تاسو ته خبره کومه چې په دې ټایم کې دوا قبليږي زما خبره پاسېده او روجي نه خوري خدای دې چې کم دي په دې روجي په خاطر کې ما خلاص کی خدای پاک ته مې تخلاص کی دا اخري وخت خیر دی نو ته خو دغه غواړم ته دې هلته نه ګوري او خلته ګورم هغه هم نه باندې پیرو ته په هغه باندې اے سیفول خان او جعفر خان بچي چې مشران ناس کنه کشران خبرې نه بیګا فتر او کې دې خځه لازم به دې شو کسان ما بسره او دې سیټ تکرمه رور وې د کونه شو راځي څنګه ته انا مو شره غرمه کې مونږ خوب نشو کولی دې خځه د لاسن وای وای نو کاکاجي وګو اساس زه ګوره کنه چې تا پوهه نه کړه داجي پوهه نه کړه دا زموږ کار خو نه دي کله موږ بس راغون کو شربت هم شکو شربت کم دی هله کلم بیو بو شربت وروجه کولر راوړه پاسه دا جمې نه دی دا جمې دی اوړې نه دی لومبي کجوره به وخورې په کجوره باندې اسلامي طریقه ده زما ښځې ته وګوره ته به خو خفه ناسته داسې ښځې خیر دی والله د ښځو بې عزتي مه کوئ عثمان صاحب تاسو خفه کېږم خبره په بده وانه ده جاو دې خوراکې چې کنه بیا دلته وکړي چې خوراک دې وکړي بیا جماعت چې بیا کوم د خپل دلته چاله تاسو باید کېنه بیا دا به موږ کورم کولی شو تا ته ما وویلې تا ته ما وویل چې دلته دوه په دوه کینو خو تا هم د دوی کور ډېر خوښ نو چې راځه هغوی کره په ګډه روژه ماته خو دغه درې جینکې دي او که واده شوي دي او دا 2-3 خو دې خو بوډایګانې دي په دوی زه څه کوم هغه ما ته پته ده خو پته نه لګي هغه ښځه پاسې دا ټول پاسئ اوس راغلی ګوره ته کېنه پرېږده منډله هله عزتي مې راله وکړه په ډوډۍ په ناسته باندې پښتانه خو یې نه یو په سبا خو وکړه ته بیخي د پردي کور واکې اختیار هغه د دې کور نارینه دی مشر د ټیکې درته ویل کنه زه دې کې څه غیب خو نشته دی بیبي که ما ته یو قتل ما په ایمان ته ما وجلي په ایمان درته ویم لږه غلی شه که نه به دې ډوډۍ ته م پرېږدي نازک یم چې تاسو به خوا وخورئ ما ته ارمان وي د عثمان نه پرده کې یم یم زه به یوه خبره وکړم خو دا سړي به بېل ناست و دا ښځې به بېلې ناستې وه دغه خبره صحیح وه که نه هر کال الحمدلله موږ ټول یو ځای کېنو دا کال څنګه بیل کېني نو تاسو زما په دې خاندان پسې نښتي یې نه قنارېږئ زما د خاندانه زه به یې وباسم په وره خو کوم دانه هلته ورغی زه به د هغه څه حساب دا دانهګان بیا په بوزه کې عاشقانې کوي او په روژه کې بیا تنګ شي پې عزت خبره ده د عزت خبره ده هلک ناست ده جینکې خوراک نشو کولی بل چې کوم دا شیپوري ښځه مخامخ تاسو ښځې یاستو جزا لیکم ته دا نه دي دا دای نه دي دا خو زموږ د کور سړی دي که نه او تا ته ارمان څه ویلي چې د ده په مخ کې به خوراک نه کوي زه خو د هفتې نه ویم ما ته اوس دې واده نه مخکې به ته ما څه پاپولو نه وي ولاړه مې راباندې ولګېدو راغله پلارې دا راغواړه پلارې ستا د وجې کېږي ماته شه زه انشاءالله داړه ته به ووینې ښه په ناره لوږه خولې باندې پسې خیرې کومه ایږم چې لږ خو مې څه خوړلي و که نه او ته کې خو دا کار دی چې راځي م نه بیا چې مې رضا کي یا الله دې په ړه باندې د رحم بتوې کې چې رضا مې کي
دا خو به زه د لوږې مړه شمه دا خو ما هغه کار کوي خار غیرت وکړو نو ټرک ووغه نو دلراج غیرت وکړو نو روټۍ په مخ ورنه راله که نه چې ګېټې ته ورښکته وای خدایا دا ما سره د خپل نصیب وشو که نه مو راته وي الله دې له خاته مه درکوه چې پټه ورسره مې لو شم ډېرې ماپیانې مې ترې غوستې خو یې خدای د له هر څه ډېر تېر درکړه خو یې ښه ده پکې ونه موني دا هغه هر څه دي ښه ډېر تېر دي دقه خبره دې ښه ده دا د مور ازار دی او ما ته چې خیریت دی په خپل ګوګل به دې ننوځي ما تا ته څه ویلي که خدای دې اټ پیل کا او امزازا ستا خیرې نه قبلیږي او نه د دوا قبلیږي او تا خو هغې سره څه نه دي کړی انشاءالله تعالی که هر کلی که نه ته به دې لاندې ځمکې ته ورځې نه ما خو کړي خو هغې څه مې کړي پردی ابۍ وه دا خو خپلې ابۍ له پړې کې اوبه کړي دي او لا شمله دې موله وتړل خدای دغه پیغور مې جوړ کړی دی که نه په دغه کې زما دا کوکه مې دوالو ده او د دې خو ما سره جواب نشته د دې خو د جعفري هم جواب نشم ورکولی لالچیانو سپو کترو خپل کور ته بې تفوسه خلک راغواړي که نه ډېر بد کوي استاسو په شان تلګاني استاسو په شان ته اوس ورکه شه زمین د مریم جو کې دوا وکړې یا الله ما امین ما پسې وایه تا پسې موږ نه کېږي قبلېږي نه نو تا پسې رشوت خوره ټولې باندې روشنو خبرې کړې دي یاره ډېر نه خورم یاره پاپا جان ته خو ټول عمر رانه اوتې راډک کړي په ټوکرانو بنیانو مولا لپاره مې اچولې دي دې مې ته موی په ټوخ راله واچوه ډېر راله پکې خپل د چندخانو ټول دی یو راډې شو بل ته چپ یم یو دی خو د صنوبر په شان دی وې یا الله دا ما خوا کې چا دا روجه نه ده دا روجه تاسو نه ده قبول شوي تاسو چې دا کوم حل شروع کړی دی که نه توبه وباسئ دغه وکړئ دوا وکړئ یا الله موږ د جاپوري او د ښځې نه په امان کې دا لاسونه واپس الټه کړئ چې بیا سره وکړو یا الله اتفاق هم نصیب کې آمین آمین خدای پاکه زمونږ په دې کور کې د رحمت فرښتې وګرځوي ګرانه ده خدای پاکه چې چا رښتې نه شي بیا دوباره بیا وغواړي خدای ویلې امین امین الله دې ورکړي الله دې ورکړي د چا په څه باندې نیمګړي ارمانونه خدای پوره کړي امین الله یو قرضدار یم بل قرضدار له مخې له مه ورولې چې خفګان ته له ونیسي امین په دې پاکه روژه کې ډېر غریبانان دي خدای پاکه ته پاک ځمکې نه خالي کړي امین یا الله یو دی خو چې د صنوبر په شان دی نه نه خدای دې لکه مل شي خدای خدای دې مل شي چې پردي حق ته څوک زړه ښه کوي او کوټې راوړي الله هغه هر څه نه خلاص امین څوک رشوت کوي او د خلکو وینې څکي خدای پاک خپلې وینې دارو مشه امین شکر دې مونږ ورته غاړه پاکه ده یا الله الله اکبر الله اکبر الله اکبر کے حساب کتاب ہے ممانے او کیم پخ کړي خیر جوړ نه ما رو جماعت نم استماع دوا جوړ کړو دونه دمو کړو دا تو ہے څنګه غلا کار چلو کما دي تویلو کم وبشو کنه کړه خوراک وکړئ پرېږدئ کله زما کا ستونی ته غونو کا نه خو به دا کومه دا به مې ولې کار کو نو څه خبره ته کړې یا به دا بس او خیان وی ګرځي وی عثمان او څه خبره داسې لا دا خو مثلا د به پیکم ستاره دي خو زرونه پیدا شوې دي دا دغه ډوډۍ خوره بچي بیبي د دې روح خواته مخکې باندې پیدا شوې خو پدې مې فکر چې تا چا سره لاس ماس کړلې توبه تاسو له کور رزق هم یار ها دا زما د انیا ده کما دا خود ونه کوي دا د مې مور ده دا د ویلې مور ده د دې لکه مسله ده نما چې تاسو کلی کې هغه ډاکټر دی کنه کما هغه حکیم هم دی او مسؤل هم دی او سړي نمونه دي نو دې څه هغه مسله خشانو مې خشان هغه لکه کمزوري ده کنه او د خېټه مسله ده نه ټیک کیږي ما کې دلې به دا څنګه چې 100 روپے وایي بس خبره بدله وکړو کنه خو بس دا دې اوس پیسې کې مانه بس عمر خو تیر دی بل سوري سی پوری وارم سم مسله ده خبرې پرېږده لکه
چاړه چې ډوډۍ وخوره الله کبر نسی ګوري دا مسله بوشي دا لګ دی خدای دونه خو څوک راغلی که استغفر الله زه په خپلو کړو ډېر ښه پیمانه یم نمایان اخره کې پاتې شو ما پټ وړو ما یې وروسته بیا خو تارو جماعت یې نه دی کړی د خوجې نه ویاړېدم یو خورم نه خورم دا ته چې دې ته چې ما خو وخه وټکې لکه دا سنډا مې خو وګړه نه بیا راشوې ما نه غلطي شوې ده او د هغې د پاسه هم بیا غلطۍ وکړې زه یې نه خورم او ما وې ځه ته به وایې چې پنډو کې یې راواغشتو او ما سره راشه ما یې ما زما د مینې محبت ته وجه نه راغلي خو د الله نه یارېدې نو راغلي مبارکه میاشته مینه محبت پکار دی نفرت نشون جوړېږي استغفر الله زما ستا سمې نه برابرېږي جعفریه یا خو رالږه سم رخصت راکړه چې بس زما د دې کوره دا کور دې ته پاتې شي او یا راسره چې دی نو څنګه دې راسره مخکې مینه محبت کوو هغه شان مینه محبت شروع کړه یا مولي صاحب ناست و هدراني خوږې خبرې کولې وي وي په دې روژه کې ځان وي بخښنه پکار ده ما د هغوی خبرې واورېدې وي کوم سړی چې د خپلې ښځې خیال نه ساتي ځان جوړ ښي دی لکه ډېر سخت سفر را روان دی نو ما ویل چې ښځې معافي غواړم او بیا به دې نه وامه دا ماپیانو خو تا ما نه 600 پیرې وغوستې خو د هغې د پاسه مې بیا ووښې وټکې میان دي لږ حاضر وکړه نه یې خورم میانه خیر دی دا چې تا د هغې په مخ کې څه وخت ټکلي نه وم نو ما به اوس خوړلي وو زما زړګي کچي پیچي لږه وخانده ډېره ښکلې ښکارې که نه بیا هم ګورې په ما ډېره ګرانې لکه هر څنګه خو ته زما د سختو ملګري I love you I love you too به تو یم خو چې ما سره واده وکړه چې ته به دویم واده نه کړې دا ګوته ګوره لاندې ساته که نه ګوره بیا قار راځي که نه دویم واده به نه کړې بیا واده نه کوم په شرق کې ولګي I love you too ښه خوره ورته میان ورته خوره ګوتې رانې ونه خورې خو دې شته داسې داړې دي که نه لکه مګرګچ یم زه په خو کې بېزتیان یم کې یو گپ سے لگوں گپ سے لگوں زم ته در کوم تیرے بنا دل نہ لگے او میری سونیا ليش هيك مشهد؟ لا لا خذ خير شرميكم اخرى خیلی کنه اگر تم مل جاؤ زمانہ چھوڑ دیں گے ہم اگر تم وای ځواني مرسي وما خچک در باندې ولګو کنه اخو جميع چکونو کنه خیر دی दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है पल पल में कैसे बदलते हैं रिश्ते अब तो हर कोई दीवाना लगता है दूल्हे का جعفریه تا ته پته شته ته که ما ډېره وخه وټکې که نه خو چې راشې که نه او په مینه راسره کښېنې که نه یو دوه درې صفته مې وکړه بس زه بیا راشم دا وایه که نه او په فکره